موږ به نن د هغه شخص په اړه خبرې کوو چې 2 ځلې د اټوم بم له چاودنې څخه روغ پاتې شو. پوهېږم دا شخص ته خوشبخته ووایو که بدبخته، خو خیر دا فیصله به د ویډیو په پای کې کوو. خو اوس شاید تاسو ته پوښتنه پیدا شوې وي چې څنګه یو شخص 2 ځلې د اټوم بم له چاودنې څخه روغ وتلی شي. په دې خبره زما هم باور نه کېده، خو زما د مشرانو یوه خبره ښه په یاد وه چې هېڅکله ژر قضاوت مه کوه. راځئ چې ستاسو سره د سټومو یماګوچي حیرانوونکې کیسه شریکه کړم. هغه شخص چې د جاپان هیواد په هیروشیما او ناګاساکي اټومي چاودنو کې ژوندی پاتې شو. دا یوه ډېره دردونکې کیسه ده. لطفاً ویډیو تر پایه وګورئ او پښتو اکاډمي چینل د سره سبسکرایب کړئ. سټومو یماګوچي یو 29 کلن انجینر و چې د میټسوبیشي په لویو کمپنیو کې یې دنده ترسره کوله. د 1945 میلادي کال په دوبي کې هیروشیما ته د یو تجارتي سفر لپاره واستول شو. د غوښتل چې هلته یو نوی د تیلو ټانکر ډیزاین کړي. خدای باید بیرته د اګست په 14مه ناګاساکي ته چې خپل وطن یې و ګرځېدلی وای، مګر تقدیر د ده لپاره یوه بله فیصله کړې وه. یو سهار چې کله د پسونو په څړځای کې قدم واهه، نو یوه امریکایي بي 90 ډوله جنګي الوتکه یې ولیده چې د ښار په سر تېره شوه او یو کوچنی شی یې وغورځوه چې د پراشوټ په واسطه د ځمکې طرف ته را روان و. دی پوه نه شو چې دا به څه وي، مګر یو ډېر بد احساس یې وکړ. یو دم یې منډه شروع کړه او په چټکۍ سره یې یوې ډېرې ژورې کنې ته ځان وغورځوه، مګر ډېر ناوخته شوی و. یوه ډېره سپینه رڼا خپره شوه چې د چا سترګې یې ړندولې، او د هغه بعد یو ډېر دروند اواز ټول ښار ونیو او ټول ښار یې د فرش په ډول ټول کړ. دی په نړۍ کې لومړنی شخص و چې یو اټومي چاودنه یې ولیده. د دې بم ډول لیټل بوی و، یعنې کوچنی هلک. یماګوچي له هغه ځای څخه فقط 2 میله لرې و چیرې چې بم واچول شو، خو یو معجزه وشوه او دی وژغورل شو. یماګوچي په ډېر شدید ډول سوځل شوی و، د غوږونو پردې یې شکېدلې وې، مګر ژوندی و. د خپل 2 همکارانو موندل چې هغه هم د ده په څېر خوشبخته و. دوی پرېکړه وکړه چې زر تر زره باید دا ښار پرېږدي. هوا ډېره ګرمه وه، ټول ښار د اور لمبو او جسدونو نیولی و. په ښار کې د انسانانو څرک نه و، یوازې د ګوتو په شمار کسان چې د مرګ او ژوند ترمنځ و د ښار په منځ کې پراته و. خو یماګوچي او همکارانو یې د دې دومره ډېرو سختیو سره سره د اورګاډو سټیشن ته ځان ورسوه. خوشبختانه اورګاډي څه نه څه کار کاوه. دوی اورګاډي د ناګاساکي په طرف روان کړ، چیرې چې یماګوچي د خپل میرمنې او لور سره لیدل غوښتل. له 3 میاشتو راهیسې یې هغوی نه و لیدلي. د اګست په 1 ناګاساکي ته ورسېد او هلته یې په یو هسپتال کې په خپلو زخمونو پټۍ ولګولې او خپل مشر ته یې ټوله کیسه وکړه چې هغه هم ستاسو په څېر باور نه شي کولی. د فکر وکړ چې یماګوچي لیونی شوی او دروغ وایي. مشر وویل: احمقه، څنګه یو بم ټول ښار خرابولی شي؟ داسې هیڅ بم په نړۍ کې نشته. که یو داسې بم هم وي نو ته څنګه ژوندی پاتې شوې؟ د اګست په 9مه یماګوچي په خپل دفتر کې ناست و. خپل مشر ته یې د اټوم بم په اړه توضیحات ورکول، که چې د یو بله بي 90 ډوله جنګي الوتکه ولیده چې د ناګاساکي ښار په سر تېره شوه. چغې یې کړې: یو بل اټومي بم! هلئ منډه کړې، یو بل اټومي بم دی! تر څو چې د همکارانو پناه اخیسته، ټوله ښار سپینې رڼا نیولی و او یو دروند اواز ټوله ښار د یو فرش په ډول ټول کړ. جالبه دا وه چې د 2هم اټومي چاودنه هم په خپلو سترګو ولیده. د دې بم نوم پاټمین و چې د چاغ سړي په معنا ده. دی بیا هم د بم غورځونې له ځای سره ډېر نږدې و، مګر بیا هم وژغورل شو. زخمي و، مګر دومره هم نه لکه په هیروشیما ښار کې چې زخمي شو. کور ته یې ډېر په وارخطایي او منډه سره ځان ورسوه. میرمن او لور یې هم ژغورل شوي وو، ځکه هغوی د ده په کیسې باور کړی و او د ده په څېر په یو پناه ځای کې یې ځان پټ کړی و. د چاودنې په وخت کې په یو تونل کې ننوتي و. یماګوچي له ډېر خوشحالۍ څخه دواړه په غېږ کې ونیول او ډېر زیات یې وژړل، ځکه دی له 2 اټومي چاودنو څخه جوړه شوی و او هم یې خپله کورنۍ ژوندۍ وموندل. یماګوچي یو له هغه ګوتو په شمار کسانو څخه و چې اټومي چاودنه یې په خپلو سترګو ولیده. اټوم بم هغه ویرونکې صحنه چې څوک یې حتی تصور هم نشي کولی. که ووایي نو د 2 ځلې قیامت ولید. د جاپان لخوا دته د هغه شخص لقب ورکړل شو چې 2 وارې یې له مرګه ژغورل شوی. ډېر ژوند یې وکړ، که څه هم ژوند یې له ډېرو دردونو کړاوونو ډک و. په سترګو به یې اکثره وخت سپینه رڼا راتله او خپل ټول ویښتان یې له لاسه ورکړي وو، خو بیا هم د یو قوي شخص په څېر یې ژوند کوه. دوی په 2010 کال کې د 93 کلونو په عمر له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې. یماګوچي خپل ډېر ژوند د دې پیغام په رسولو کې تېر کړ چې هېڅکله باید اټومي وسله په انسانانو ونه کارول شي. د یو ځل ویل: اټومي بمونه مې ځکه بدیسي چې د انسان عزت له منځه وړي. د دې خبرې څخه مطلب دا و چې چا چې بمونه جوړ کړي هغه تر ځناور هم ځناور دی.